سلامونه کې هلي افغانان وروڼو لر او بر افغانان وروڼو ویډیو شیر کړئ د کتو نه مخکې به شیر کوئ زما مینهوالو ځکه نن به زه تاسو ته په ثبوت باندې وښیم چې پاکستان نشته. پاکستان د امریکې د اسرائیلو او د برطانیې پراپرټي ده. اوس به درله په ثبوت سره ویډیو وښیم او زه چې دا خبره موږ کوله چې په افغانستان کې د کفر او د اسلام جنګ نه دی نو موږ ته نن دا ویډیوګانې په لاس باندې راورسېدي او موږ ته دا ویډیو په لاس راورسېد چې پاکستان په فلسطینیانو باندې حملې کړي، فلسطینیان یې شهیدان کړي. هغه ویډیو به در باندې وګورم. اول به در باندې دا ضیاءالحق ویډیو ګورم ځکه دغه 45 کاله جنګ چې موږ وکړو په دې کې عام مجاهدین عام طالبان په یوه عقیده باندې وجنګېده. خو دا جنګ د کفر او د اسلام جنګ نه و، دا د اسلام د بربادۍ جنګ و، دا د پښتون افغان په خلاف جنګ او ماغزم خلاص کې طالبانو. دا زما زه تاسو ته نه پیغمبر را دی نه بل قرآن نه دی. دا زما ویډیو یاد ساتئ. په تا باندې ستا دا پړګی شرمئ، په تا باندې ستا دا ګیره شرمئ، په تا باندې ستا دا اسلام شرمئ. د دې باچا کاموال خبرې به نن نه 20 کاله پس، 1 کال پس، 10 کاله پس به تاسو ته په حقیقت ورسي چې دا پاکستان اسرائیلو او امریکې او کفارو ته کار کوي. د دې د پوځ تنخوا چې ده هغه دغه اسرائیلیان او امریکا ورکوي. د دې جرنیلانو کرنیلانو اکاونټونه وګورئ چې پیسې د کوم ځای نه ورته راځي. د مشرف ته د کوم ځای نه راځي، شریف ته د کوم ځای نه راځي، د باجوا ته د کوم ځای نه راځي، غفوري ته د کوم ځای نه. دا ټول د دې په لاس جوړ شوی هېواد دی. دا زموږ او ستاسې د طبعي دغه دی. دا وګورئ، زه تاسو ویډیو ښیم. دا وګورئ چې دوی څومره بنګالیان شهیدان کړي. 10 لکه بنګالیان، په لکاو بلوچیان شهیدان کړي، په لکاو افغانان پښتانه شهیدان کړي، همداسې فلسطینیان شهیدان کړي، کشمیریان شهیدان کړو. کشمیریانو ته ویل چې کشمیر بنېږه پاکستان او هغه چې انډیا واغسته، کشمیریان په څومره ووجل، ذلیله کړه، تباه کړه. اول دا ویډیو وګورئ په انګلیش کې ده. غم مه کوئ انشاءالله. زما انګلیش مې زده دی، اردو مې زده دی، انشاءالله چینی به مې زده کوم چې د پاکستان دا تور مخ چینیانو ته وښیم چې دا پاکستان څومره د انسانیت او د مسلمانانو د لرو برو افغانانو پښتنو دا ویډیو وګورئ. تاسو سره په تفصیل سره خبرې کوم. بیا در باندې بله ویډیو ګورم چې پاکستان څنګه په فلسطین باندې حمله کړې، هغه هم در باندې وګورم. خو اول دا ویډیو ضیاءالحق وګور او بیا Pakistan and Israel have cooperated on the intelligence front. In the early 1980s, Pakistani President Zia-ul-Haq told the ISI to establish contact with the Mossad, a move that would trigger a conflict in Afghanistan. Pakistan and Israel became partners in Operation Cyclone, the American program to arm and finance anti-Soviet militants in Afghanistan. The ISI from Pakistan, the MI6 of the United Kingdom, the Mossad from Israel, and the CIA of America ran Operation Cyclone for a decade. Israel supplied Soviet-made weaponry to the militants in Afghanistan. Pakistan played the role of the intermediary. The ISI gave weapons, funds, and financial support to the militants. Despite the close cooperation for Afghanistan, the bilateral relationship has remained riddled with hostilities. The death of Daniel Pearl added to the... دا په 1980 کې د پاکستان د هغې وخت رئیس جمهور ضیاءالحق چې دا مجاهدین لیډرانو په ایمان راوړی، په خدای او په د خدای په رسول ایمان نه راوړی، په دې ضیاءالحق ایمان راوړی. هغه وایي چې موږ د اسرائیلیانو سره یو ځای، دا د ویډیو زما خبرې نه دي چې دې کې نه ځانه خبرې جوړو، چې موږ اسرائیلو په یو ځای امریکې او برطانیه په افغانستان کې جنګ شروع کړو. نو دا اوس دا ماته د اسلام جنګ په افغانستان کې تاسې نه د پوښتنه کوم. او دا وایي چې موږ پاکستان د اسرائیلو نه کومک وغوښتو چې راشه ما سره دلته یو ځای شه. بیا په دې کې امریکایانو، په دې کې برطانیه او په دې کې اسرائیلیانو ټول حصه واخیسته او د روس په خلاف یې جنګ وکړو. نو دا خو د کفر او د اسلام جنګ نه و، دا خو د کفر او د کفر جنګ و. نو زه پکې ما پکې ولې ځان مړ کړو؟ او افغانانو پښتنو ورونو، کله به تاسې وخیارېږئ، کله به تاسې کې عقل راځي. دا هېواد، دا پاکستان چې جوړ شوی دا آزاد نه دی. دا د دې په اشاره چلېږي، په ټلیفون باندې ورته کار کوي. په 2001 کې خالي ټلیفون یې وکړو، بوش ټولې اډې ورته ورکړې که ور یې نه کړي. په لال مسجد چا بمباري کړو، د باجوړ مدرسه چا بمباري کړه، په وزیرستان چا بمباري وکړه، په سوات باندې چا بمباري وکړه، افغانستان کې دا جنګ چا روان کړی؟ په دې باندې تاسې سترګې ولې پټوئ؟ ولې دا خپل افغانان پښتانه وژني؟ زه تا ته وایم طالبه، او طالبه چې پرون مجاهد غولېدلی، ته خو نن مه غولېږه. دا باچا راته دروغ نه وایي، زه درته ځان خبره نه کوم. په خدای مې د قسم چې دا ستا اسلام په تا باندې بدنام وي، په تا ستا را پټګۍ، ستا ګیره، ستا افغانیت، ستا تاریخ ختموي. دا د بل شي جنګ نه دی. دا ویډیو وګورئ چې داسې وایي، دا په اردو کې ده، دا هم درته ترجمه کومه چې امید میر
سوی په 1901 کې پاکستان څه کړي دي د فلسطینیانو سره دا واورئ بیا تاسو. ضیاء الحق صاحب جب 1969 میں بریگیڈیئر تھے تو ان کو جنرل یحییٰ خان نے جارڈن بھیج دیا تھا اور وہاں پر فلسطینیوں پہ گولی چلائی گئی تھی ضیاء الحق صاحب کی کمانڈ میں. تو شاید اس لیے الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ مسالے موجود ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ گئی عرب ممالک میں جا کے اس نے صرف جارڈن میں نہیں کچھ اور عرب ممالک میں بھی گولیاں چلائیں. تو شاید اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ ایسے نہ کرو. لیکن میں یہ جو جارڈن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہے بلیک سپٹمبر سے اب تک یاد کیا جاتا ہے عرب دنیا میں. تو یہ بالکل مثال اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے جرنیل جو ہے وہ اردن میں فلسطینیوں پہ بھی گولیاں چلاتے رہے ہیں. جی جی جی. اور په 1980 کې ضیاء الحق او د هغه پوځ تللی دا چې نن د اسرائیلو سره چغې وایي چې اسرائیلیانو فلسطینیان شهیدان کړي هلته تللي دي په فلسطینیانو باندې بمباري کړي فلسطینیان یې دغه کړي دي شهیدان کړي د څه شي په مقابل کې د ډالر په مقابل کې. نن چې په یمن کې کوم جنگ روان دی په دې کې د پاکستان پوځ د سعودي سره دی په یمن مسلمانانو باندې بمباریانې کوي میزایلونه پې ورولي. ذکر راته یم چې دا ملک چې دی دا د اسلام په ضد جوړ شوی. دا ملک چې دی دا د افغان پښتون په خلاف جوړ شوی. دا دومره ماته دا ووایه چې اسرائیلونو دومره مسلمانان شهیدان کړي لکه څومره چې د پاکستان شهیدان کړي. د کشمیر نه ونیسه تر بنګاله پورې د بنګال نه ونیسه تر بلوچانو پورې د بلوچان نه ونیسه تر فلسطین نه د فلسطین نه ونیسه په لر او بر پښتانه افغانه خاوره واني. دا خو حقیقتونه خبرې دي. موږ د ګلخانان وایي تاسې نفرتونه جوړوئ او ګلخانه ته په سعودي کې ناست یا په ملیزیا کې ناست تا کې عقل او شعور چېرته دی؟ دا من خپل افغانانو ته دغه ورکو چې دا پاکستان د اسلام په ضد یو هیواد دی. دا د انسانیت په ضد یو هیواد دی. د دې ټول پروګرامونه د دې شاته ټول اسرائیل ولاړ دي. دی نن ناپاسېږي د اسرائیلو په خلاف. اسرائیل ورته وایي دوه بیانه زما په خلاف ورکړه. شاه محمود قریشي ته وایي دلته ګلخانان او چې وګوره پاکستان څومره سټین واغوستو. اول دې دا پوځ ته وګوره پوځ د ټول په اسرائیلو په پیسو چلیږي. یو ټلیفون باندې د هر څه بدلیږي. د پوځ مشر دی د امریکې د اجازت نه بغیر نه چلیږي. دا د شیراني صاحب خبره مه اورئ چې دا د کفر د اسلام جنګ و که دا د افغان پښتون په خلاف جنګ و. او دا ویډیو د سره شیر کړئ چې زموږ عام طالبانو عام ورونو ټولو ته ورسي چې پاکستان نه دی د امریکا ده د اسرائیل دی. اصلي نوم د پاکستان ورکړی. خدای دپاره وخیر شي پښتنو افغانانو. نورم وجنې نورم تباه کوي ستاسې خویندې میندې تباه کوي ستاسې اسلام بدناموي. دا د اسلام په بربادۍ باندې جوړ شوی دا ملک دی د اسلام بربادۍ. اس حکومت کو اتنا حق ہے کہ وہ جہاد یا دوسرے جو دینی ترامیم ہے وہ کرے. آپ بتائیں کہ یہ جو خونریزی ہے یہ امریکہ کی ضرورت ہے یا اسلام کی ضرورت ہے؟ تو امریکہ کی ضرورت کے لیے کوئی جہاد ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ خونریزی امریکہ کی اپنی ضرورت ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا پر جنگ مسلط رکھنا میرے وجود اور بقا کی ضرورت ہے. اور اگر امریکہ پوری دنیا کو فتح نہ کریں تو امریکن چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی. اور اگر دنیا میں کوئی بھی مملکت اپنے فیصلے خود اپنی آزاد رائے سے کریں وہ میرا دشمن ہے. تو میں مولویوں سے یہی کہتا ہوں قوم پرستوں سے بھی کہ اگر جنگ امریکہ کی ضرورت ہے اور مولوی اس کو نوجوانوں کی گردنی جہاد کے نام سے پیش کرتے ہیں اور قوم پرست جو ہے آزادی کے نعرے سے پیش کرتے ہیں تو قوم پرست اور مولوی امریکہ کی خدمت کرتے ہیں یا اسلام اور قوم کی خدمت کرتے ہیں؟ یہ کس کی خدمت؟ یہ جنگ ہماری چار دیواری کے اندر اس لیے آئی کہ ہم نے ایک جعلی جہاد لڑا. وہ امریکن میڈ ان امریکہ جہاد تھا جو ہم نے لڑا. امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے جہاد لڑا اور جہادی بنائے. اس کے بعد 9/11 کے بعد پھر ہم نے وہی غلطی کی اور آج اس غلطی کا اس تباہی کا جو ملبہ ہے اس کو صاف کر رہے ہیں. مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں. یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے. ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی. اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, جو غلام اسحاق خان کے پاس گئے. ہماری مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں. یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے. ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی. اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, جو غلام اسحاق خان کے پاس گئے. میرا نمبر 1 کے اوپر نام GHQ سے گیا تھا. جنرل بیگ سے پوچھ لیجیے, 6 آدمیوں کی لسٹ گئی تھی. میرا نمبر 1 تھا, آصف نواز کا نمبر 6 تھا. لیکن
सिक्स वाले को बना दिया गया और नंबर 1 को छोड़ दिया गया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी? मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। जानना चाहते हैं कि सच क्या है?